السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د تیرې ویډیو په امتداد باندې چې په هغه کې د 11 صنف د ریاضي د لومړي فصل د 14مې صفحې د تمرین لومړی سوال حل شوی وو. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د همغه تمرین دویم سوال چې هغه په دې ډول ده د دې حل وړاندې کوم. نو په دویم سوال کې موږ نه غوښتل شوي دي چې د هغې بیضوي معادله ولیکئ چې د مرکز مختصات یې 1,2 وي نقطه وي او محراق یې 6,2 نقطه وي او د بیضوي د 4,6 نقطې څخه عبور کړی وي. نو موږ لرو څو نقطې. لومړی یوه نقطه لرو پی چې هغې نه د بیضوي عبور کړی ده، هغه 4,6 نقطه ده. او دویمه نقطه ده اف چې هغه محراق ده. د محراق نقطه یې راکړې ده چې هغه 6,2 نقطه ده. او بل مرکز ده چې مرکز ته به راځي سی، غټ سی ووایو. دا وړه سی نه ده چې په وړه سی باندې ګوره طول اندازه کیږي، چې هغه نقطه ده 1,2. نو له موږ نه د دغې معادلې صرف 3 نقطې راکړل شوي دي. د دې معادلې له موږ نه د دې بیضوي له موږ نه معادله غوښتل شوې ده. لومړی کار چې موږ کوو، ګوره مرکز یې ګوره یوه اختیاري نقطه ده. دا مرکز ده، ښه، دا مرکز ده. نو مرکز یې ګوره هغه نه ده، د محورونو مرکز نه ده. که چیرې موږ د دې شکل داسې په وړکۍ هغه کې رسم کړو، دغه 3 نقطې چیرته واقع کیږي؟ دا 1,2 نقطه به دغلته وي چې دلته یې مرکز راځي. که چیرې دا داسې اندازه ګیري کړو، دا 1 واحد د ایکس په محور باندې، یو 2 واحده د وای په محور باندې، او د پی نقطه چې ده 4 د ایکس په محور باندې، 1 2 3 4 او 6 د وای په محور باندې. نو 1 2 3 4 5 6 دلته راځي. دا د پی نقطه، دا د پی نقطه شوه، دا د سی نقطه شوه، او د اف نقطه دا 6 د ایکس په محور باندې، 1 2 3 4 5 6 او 2 د وای په محور باندې چې دلته تقریبا راځي. نو دغه 3 نقطې لرو، دا اف شو. له دې نه موږ نه غوښتل شوي دي چې د بیضوي معادله پیدا کړو. لومړی کار چې کوو هغه موږ د دې عمومي شکل لیکو چې دا بیضوي باید ګوره مرکز اختیاري نقطه ده. که چیرې دلته وایي بیا دا ډېر اسانه و، لیکن دلته اختیاري نقطه ده. عمومي شکل د دې بیضوي معادلې به داسې وي چې x منفي h ټول مربع پر a مربع جمع y منفي k ټول مربع پر b مربع مساوي کېږي له 1 سره. اوس په دې کې څو شیان ګوره نامعلوم دي، ښه، a نامعلومه ده، b نامعلومه ده، h نامعلوم ده، k نامعلومه ده. البته h او k موږ ته معلوم دي، ځکه h او k همیشه باید د مرکز مختصات وي. نو له دې نه معلومیږي چې د h قیمت د دغه مرکزي نقطې نه، د h قیمت د 1، د k قیمت د 2. د a او د b قیمت څنګه پیدا کوو؟ د a او د b قیمت موږ د دغې عمومي نقطې چې دا د بیضوي په خط باندې واقع ده، له دې نه یې پیدا کوو. ځکه د بیضوي عمومي شکل چې ده هغه له کوم نه چې د بیضوي معادله لاسته راځي، هغه همیشه ګوره له یوې عمومي نقطې نه چې هغه پی وي، چې هغه د بیضوي په محیط باندې واقع ده، تر یو محراق پورې دغه فاصله چې له همدغې نقطې نه تر بل محراق پورې چې هغه اف ډاش ده، فاصله چې جمع کې دې نه 2a فاصله لاسته راځي، یعنې خپله د بیضوي طول لاسته راځي. داسې موږ ویلي وو په فصل کې، که نه، کله چې ولولې یا کله چې بیضوي عمومي معادله لاسته راوړو. اوس پی لرو، اف لرو، اف ډاش باید موږ پیدا کړو. نو که چیرې اف دلته وي، اف ډاش باید همدومره واحده د سی دې خواته واقع وي، ځکه چې سی دلته مرکز ده، که نه. نو له سی نه که تر اف ډاش پورې حساب وکړو، موږ څو واحده لرو ګوره، 1 2 3 4 5. اوس همدومره 5 واحده که د سی چپ طرف ته لاړ شو، دا به شي 1 2 3 4 5. نو دا نقطه به شي. دا نقطه کومه نقطه راځي؟ دا به اف ډاش نقطه شي، که نه. نو د اف ډاش نقطه باید همدومره د وای په محور جګه وي چې هغه 2 ده. نو د وای کوارډینیټ 2 کېږي، یا د وای مختصات او د ایکس مختصات 5 دې خواته راغلي وو، 5 یو دلته مثبت طرف ته ده، نو دا به شي -4.
نو اف داش مختصات به شي منفي 4. اوس مونږ لرو پی اف داش. پی اف داش مونږ څنګه پیدا کوو؟ وای پی اف اول. پی اف مونږ د فاصلې د فارمولې په واسطه پیدا کوو چې هغه ده ګوره د اف نقطه لرو. د اف نقطه ده 2 او د اف داش نقطه ده -4 او د پی نقطه ده 4 کنه. دا معلومات موږ ترلاسه کوو. اوس له پی نه تر اف پورې فاصله پیدا کوو، له پی نه تر اف داش پورې فاصله پیدا کوو، دواړه سره جمع کوو باید 2 ای موږ ته راکړي. نو پی اف فاصله داسې پیدا کوو چې هغه ده 4 منفي 6 کل مربع جمع 6 منفي 2 کل مربع. نو دا به شي سکویر روت یا جذر دی 4 جمع 4 چې کېږي تقریبا نه وبخئ 4 جمع 16 ځکه 6 منفي 2 4 کېږي، 4 چې مربع شي 16 کېږي. نو دا به شي جذر د 60 او دا مساوي کېږي له 2 ضرب جذر د 50 سره. دا د پی اف هغه شو قیمت شو. اوس د پی اف داش قیمت څنګه پیدا کوو؟ پی اف داش فاصله څنګه پیدا کوو؟ هغه هم دواړه نقطې لرو، ګوره پی لرو او اف داش لرو. نو لیکو چې جذر دی 4 منفي 4 کل مربع جمع 6 منفي 2 کل مربع چې دا مساوي کېږي له جذر دی 80 سره. جذر دی دا به شي 4 منفي 4 8 مربع 4 شپېته کېږي جمع 16. نو دا به شي جذر دی 80 چې دا داسې هم لیکلی شو لکه 4 ضرب جذر دی 15. اوس مونږ پی اف داش پیدا کړ. نو مونږ لرو چې پی اف فاصله جمع پی اف داش فاصله باید مونږ ته 2 ای راکړي. نو پی اف دی مونږ 2 ضرب جذر دی 15 جمع 4 ضرب جذر دی 15 دا باید مونږ ته 2 ای راکړي. نو د دې لپاره دا به شي 6 ضرب جذر دی 15 باید 2 ای شي. نو د دې لپاره ای باید مساوي شي له 3 ضرب جذر دی 50 سره. دا خو ای پیدا کړله. بی به اوس څنګه پیدا کوو؟ بی د یوه خبره مخکې له دې نه چې د بی پیدا کولو کوشش وکړو، ګوره که چیرې متوجه سئ د سی فاصله همیشه موږ دغه فاصله ښودلې وه له مرکز نه تر محراق پورې. نو له مرکز نه تر محراق پورې د دغو دوو نقطو چې دا موږ ته راکړل شوي دي په سوال کې هم موږ پیدا کولی شو دا فاصله چې دا 15 واحده ده. نو سی زموږ کېږي 15. نو سی کله چې 15 سی موږ په فارموله کې اچوو چې بی پیدا کړو، ځکه سی مربع مساوي کېږي له ای مربع جمع بی مربع سره وی منفي بی مربع سره. نو 25 به مساوي شي له ای مربع چې مربع کو دا به 9 ضرب 15 شي منفي بی مربع. نو د دې لپاره بی باید مساوي شي له چې دا هغه کو 45 یا بی مربع وبخښئ مساوي کېږي له 45 منفي 25 سره. نو بی به مساوي شي له 2 ضرب جذر دی 60 سره چې مساوي کېږي له 2 ضرب جذر دی 50 سره. اوس هم ګوره ایم پیدا کړه، بیم پیدا کړله او سی خو آلریډي لرو، نو اچ او کې هم لرو. نو د دې معادله د دې بیضوي معادله په داسې شکل لیکلی سو. عمومي شکل یې ورې بیا درته لیکمه چې هغه د اکس منفي هچ ټول مربع پر ای مربع جمع وای منفي کې ټول مربع پر بی مربع مساوي کېږي له 1 سره. اکس منفي اچ څو لرو؟ اچ مو پیدا که، اچ 1 ده، کې 2 ده، ای 3 ضرب جذر دی 15 ده، بی 2 ضرب جذر دی 15 ده. نو اکس منفي هچ 1 کل مربع پر 2 ضرب جذر دی 15
کل مربع ځکه ای مربع باید په مخرج کې جمع y منفي یو y منفي دوه چې دوه ګوره کې ده که نه نو دا کل مربع پر 2 ضرب جذر د 15 وبخښئ دا باید 3 ضرب جذر د 15 دا ای قیمت ده او د بي قیمت 2 ضرب جذر د 15 ده دا کل مربع مساوي کیږي له یو سره نو چې دا مربع او جذرونه سره خلاص کړو دا په معادله لاسته راشي x منفي یو کل مربع پر داسې له مربع نه خلاص کې 9 ضرب 15 کیږي 45 جمع y منفي 2 کل مربع داسې له مربع نه خلاص کې 4 ضرب 15 شل کیږي دا به مساوي شي له یو سره نو د دغه بیضوي چې له دغه 3 نقطې خصوصیات لري چې له دغه نقطې نه یې عبور کړی ده دا یې مرکزي نقطه ده او دا یې محراق ده د هغې معادله به دا شکل لري چې x منفي یو کل مربع پر 45 جمع y منفي 2 کل مربع پر شل مساوي کیږي له یو سره که چیرې دا ویډیو تر اخره پورې لیدلی وي هیر مو نشي چې سبسکرپشن وکړئ زه به د دې تمرین سلسله وار د 3م سوال حل په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته خپور کړم مننه